خبره مې دا درته لنډه غوندې کوله چې اسلام سره ټوکې خوند نه کوي، مخول خوند نه کوي. قرآن عام اعلان کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والاو، ادخلوا فی السلم کافة، پټول اسلام کې داخل شئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د لارو اتباع مه کوئ. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، په بعضی کتاب ایمان راوړه او په بعضې مه راوړه. دا کار مه کوئ. نن وګورئ چې ستا په ملک اسلام نه څه ټوکې جوړي. نن ستا په ملک په رڼا ورځ سړی ولې تښتېږي؟ ځکه چې په ملک قانون نشته. یو ملک په اعتبار د قانون سره دومره یتیم او دومره خوار نه دی لکه پاکستان چې په ملک قانون نشته. هیڅ مجرم ته د خپل جرم سزا نشته. پلاني ځای نه سړی وتښتولو، پلاني ځای نه هلک وتښتولو، پلاني ځای باندې ډاکه پرېوته، پلاني ځای کې لاره وشو کوله. دا ولې دي؟ ځکه چې قانون د ملک دومره نرم دی